السلام علیکم ورحمت الله محترمین الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره الله تعالی مو تل ژوندي او کامیاب او خوشحاله لره دوستانو ډیره بهترینه وظیفه در سره شریکه کوم دی یا وهابو یا رزاقو سیدا دواړه د الله تعالی جل جلاله نومان دي د دې نومانو په برکت سره د انسان هر هغه حاجت چې په زړه کې وي جائز حاجت وي الله تعالی یې ورپوره کوي دا دوه داسې بهترین نومان دي چې د دغو په برکت سره د انسان د زندگی ټول مشکلات الله تعالی ور حل کوي د انسان په زندگی کې چې څه پریشانیانې وي که هغه د ناجوړي له لارې وي که هغه د رزق د تنګي له لارې وي که هغه په کور کې د مشکلاتو د اتفاقي د جګړې له لارې وي که هغه پریشانیانې د انسان په زندگی کې مثلا چې ښځه او خاوند د دې تر مابینځ وي دا ټول الله تعالی جل جلاله په خپل فضل او کرم سره د دغو نومانو په برکت سره چې د الله تعالی نومان دي او ډیر کرامتي له کرامت څخه ډک نومان دي د دې په برکت سره الله تعالی ټول ختموي که انسان چیرې په دغه وظیفه کې اخلاص وکړي فاته نه لري چې د انسان حاجتونه دې پوره نشي که یو انسان په دغه وظیفه کې مثلا یقین یې داسې مضبوط وي پر الله باندې چې کله هم زه دا وظیفه کوم له هغه نه بعد فورا زما مشکل حل کیږي زما پریشانیانې ختمیږي زما حاجات پوره کیږي الله تعالی ماته رزق راکوي نو بیا سل فصل کې دغه وظیفه چې ده د انسان هغه ټول مشکلات ور ختموي انسان باید پر الله تعالی باندې باوري اوسي العیاذ بالله د الله تعالی وعده هیڅ کله خلاف نه ده الله تعالی له انسان سره وعده کړې له مسلمان سره چې هیڅ قسم ته مشکلاتو سره دې نه مخ کوم که بیا هم له مشکلاتو پریشانیو او تکالیفو سره مخ کیږي دا د الله تعالی له طرف څخه امتحان ده باید مسلمان صبر ور باندې وکړي که چیرې پر دغه امتحان باندې مسلمان صبر وکړي په د خپل امتحان کې به داسې کامیاب سي لکه ابراهیم علیه السلام چې په خپل امتحان کې کامیاب سو هر هغه وخت چې کله هم پر انسان باندې ډیر مشکلات راځي یا د انسان له خپله لاسه څخه وي یا داسې وي چې الله تعالی جل جلاله په دې انسان باندې امتحان کوي مثلا د امتحان په شکل کې خو بیا هم کله چې وظیفې کوي خو په وظیفه کې قبلیت نه وي په وظیفه کې حاجات نه قبلیږي په وظیفه کې پریشانی نه ختمیږي په وظیفه کې مشکلات نه دفع کیږي نو دا انسان اولین باید اول ځان الله ته تسلیم کړي کله چې انسان ځان الله ته تسلیم کړي بیا چې دی څنګه دعا کوي فورا یا الله قبلوي خو که انسان الله ته تسلیم نه وي بیا دعاګانې کوي دعاګانې یې چندانې بیا نه قبلیږي خو شرط او شرط دا ده چې انسان به الله تعالی ته تسلیم وي انسان به متقي فرهزګاره 5 وخت لمونځ به پر خپل وخت باندې کوي بیا د دې دعا ډېره زر الله تعالی قبلوي ولې دی چې بیا سو د الله تعالی له محبوبینو بندګانو څخه سو الله تعالی ته دی ډېر ګران سو پر الله باندې ډېر ګران سو الله ته نږدې سو کم انسان چې پر الله ګران وي الله ته نږدې وي بیا چې هغه له الله څخه هر څه نازو غواړي الله تعالی یې قبلوي بیا چې هغه انسان هره دعا وکړي الله تعالی یې ورقبلوي بیا چې هغه هر حاجت د په زړه کې وي الله تعالی ته پیش کړي چې الله دغه د زړه ارمان لرم دغه خو ته راپوره کړي الله تعالی یې ورپوره کوي دا یوه داسې وظیفه ده دوستانو که د یو کاروبار لپاره اسباب نه وي دغه وظیفه مو اسباب در برابروي که د مینې محبت لپاره اسباب نه وي چې تاسو یو اسباب ورته برابر کړئ او مینه محبت کې کامیاب کړل سئ نو دغه وظیفه ستاسو اسباب در برابروي تاسو تر خپل منزل پورې په اسانۍ سره رسوي که د انسان د دوی د کاروبار د رزق د مابینځ فاصله زیاته وي اسباب نه وي برابر خو د دغې وظیفې په برکت سره الله تعالی جل جلاله هغه فاصله ختموي د دوی تر مابینځ او داسې له داسې طرف به اسباب ورته برابر کړي چې هغه طرف ته به د سوچ او فکر او ذهن هم نه وي نو الله تعالی جل جلاله ډېر مهربان ذات ته پر بنده باندې له هغه طرف څخه
مهرباني رحم ور باندې کوي چې هغه طرف ته بالکل د انسان سوچ او فکر هم نه وي. انسان دې دا نه وایي چې زه په دومره غټو مشکلاتو کې راګیر یم، دومره زیات حاجتونه مې دي او د زړه مې دومره زیات ارمانونه دي، دا الله تعالی ولې نه رافره کوي؟ الله پاک جل جلاله داسې مهربانه ذات ده. ته خپل محنت جاري وساته، کوشش کوه، پرېږده مه، وظیفې کوه، دعاګانې میل شی چې د هغه دعا ده، ځکه چې خپل قسمت ته په دعا سره بدلولی سي، خپل تقدیر ته په دعا سره بدلولی سي او هر هغه څه مشکلات چې ستا په زندګي کې دي هغه په دعا سره، د دعا په برکت، د دعا په ذریعه سره ته ختمولی سي. ځکه چې د انسان فریاد چې د زړه له اخلاص وي، په ډېره عاجزي سره وي او الله تعالی سپورته کړي او بیا څه وغواړي الله تعالی یې نا امیده نه ردوي. خو که انسان چیرې پر الله باندې باوري سي، د الله تعالی ټولې وعدې رښتونې دي، خو په موږ او تاسو کې کار داسې له مشکلاتو نه خلاصېږو، په موږ او تاسو کې کار داسې حاجات مو نه پوره کېږي، په موږ او تاسو کې کار داسې په رزق کې الله تعالی برکت نه را اچوي. که چیرې په موږ او تاسو کې کار ده هغه له مابین څخه ختم کو، الله ته تسلیم سو، غاړه کېدو او د الله اطاعت وکړو، بیا زموږ او ستاسو د زندګي ټول مشکلات الله تعالی ختموي، بیا زموږ او ستاسو د زندګي ټولې پریشانیانې الله تعالی ختموي. الله پاک جل جلاله د هر هغه انسان مشکلات، د زړه حاجات او پریشانی ختمې کړي او د زړه هغه حاجات دې ورپوره کړي کوم چې جایز دي د په زړه کې دي. محترمینو، هغه وظیفه درښیم، سهار یې هم کولی شئ، ماخستن یې هم کولی شئ، ډېره اسانه ده. خو چې په ورځ کې 2 واره سهار یې وکړئ، ټوله ورځ به دې خوشحاله وي، ټوله ورځ به دې په سکون کې وي، په ټوله ورځ کې به څوک ضرر درته ونه رسوي، په ټوله ورځ کې به څوک نقصان، که د کاروبار له لارې وي، که د صحت له لارې وي، که د نظر له لارې وي، هېڅوک به هم نقصان نه درته ورسوي. او که چیرې ماخستن یې وکړې تر سهاره پورې به د الله تعالی په حفظ و امان کې وساتل شي، تر سهاره به هېڅوک هم نقصان نه در ورسوي. که یو په دښتې بیابان علاقه کې سفر کې روان یې یا د شپې هم دغه وظیفه کوه، الله تعالی به دې وساتي. محترمین، راځئ هغه وظیفه در سره شریکه کوم، ډېره بهترینه وظیفه ده. کله چې هم سهار لمانځه ته راپورته سواست، سهار لمونځ مې وکړئ، هم دغه تورې یا وهابو یا رزاقو 2.5 واره ووایاست، لغه وروسته دعا وکړئ، الله تعالی به ستاسو دعا قبوله کړي. ماخستن چې هم کله بېدېږي دغه تورې 2.5 واره ووایاست، یا وهابو یا رزاقو، دا دواړه چې مې 2.5 واره وویل نو لغه وروسته دعا وکړئ، بیا فریوزي خپلې بسترې ته ولاړ سئ، الله تعالی جل جلاله به دې تر سهاره پورې په خپل حفظ و امان کې وساتي او چې څومره مشکلات وي له هغو ټولو څخه به دې وساتي او پریشانۍ به دې الله تعالی حل کړي. ډېره بهترینه وظیفه ده دوستانو. د دې نومانو په برکت سره هېڅکله د انسان دعا نه ردېږي، هېڅکله د انسان مشکلات نه زیاتېږي او هغه پوره کېږي او هېڅکله دا کېدلی نه شي چې د انسان حاجت یې نه شي پوره، خامخا پوره کېږي. ډېره بهترینه وظیفه ده دوستانو. خدای دې وکړي چې خوښه مو شي او تاسو یې وکړئ، عمل ورباندې وکړئ. تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان پر الله هم سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.